جاپان کې میش افغان سوداګرو کندهار ته د راستنېدونکو کډوال د لاسنیوي په موخه 1.5 میلیون افغانۍ لیږلي. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ملي سوداګر وایي د جاپان هیواد څخه افغان سوداګرو چې د دوی سره شراکت لري ورته 1.5 میلیون افغانۍ لیږلي چې د دوی لخوا تر راستنېدونکو افغانانو پورې رسیږي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ملي سوداګرو لخوا راستنېدونکو افغان کډوال ته هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ توزیع شوې. دغه ملي سوداګر وایي یاد مبلغ جاپان کې د دوی ملګرو راغونډې کړي چې ټول 1.5 میلیون افغانۍ دي. هغوی زیاتوي یادې پیسې نن توزیع کړه او په دې سره یې د خپلو هیوادوالو پر شونډو مسکا خپره کړې، خو راتلونکي ورځو کې هم د ورته مرستو د توزیع خبر ورکوي. دا نقدي مرسته جاپان د ناوړه شرط تجاران تاسویه ده د غیر د نو په تعداد کې بلکې په خپل باندې شو مرسته شکایت مرسته ده اسپیډي راځي د امانه چې موږ پر اسوارلې دي موږ تصرف شو. د سپین بولدک ولسوالۍ د جاپان په نوم موټر پلورنځي مسؤلین وایي هیواد خپل کور دی، افغانان د کورنۍ غړي او دوی هڅه کوي چې د کورنۍ د هر نوع سفر سره همکاري وکړي. هغوی په تکرار سره وویل راتلونکي هم ورته مرستې راجلب کوي او تر راستنېدونکو کډوالو پورې به ورسیږي. په ورته وخت کې راستنېدونکي کډوال خوښ دي چې خپل هیواد ته د راتګ پر مهال د اسلامي امارت ترڅنګ ملي سوداګر او هیوادوال مرسته او همکاري کوي او مننه کوي چې د دوی د آرام ژوند په فکر کې دي.